د مکې نه پیغمبر هجرت کو د مدینې په طرف. ابوبکر صدیق او یو دوه ملګري ورسره نور دي. دوی په دې لاره باندې راتېرېدل، نو دا د مدینې لاره، دا د هجرت لاره چې وه، دا ټوله دشته وه، هېڅ په دې لاره کې نه و. صرف د یوې بیبي کور و چې دا د خزاعي د قبیلې وه او دې ته ویلی شي ام معبد الخزاعیه. دا کوچیانۍ ښځه وه، هېڅ په الفاظو نه پوهېده، خو چې د نبي علیه صلات وسلام شکل یې ولیدو که نه، داسې الفاظ یې د خولې نه ویستي دي چې بهترین مفسرین هغه الفاظو ته حیران دي چې دا کوم الفاظ دې جوړ کړي دي د نبي علیه صلات وسلام د صفت په باره کې. دا څنګه یو بل ته ګورئ خاندي. دا نبي علیه السلام په د هجرت په دې لاره باندې د دې ام معبد په دې خیمه تېرېږي. چې کله تېرېږي نو نبي علیه صلات وسلام راغلی د دې ام معبد دې خیمې ته. نو ام معبد ته دا مبارکان ابوبکر صدیق او نبی علیه السلام وایي څه در سره شته؟ نو دا ام معبد ورته وایي سوګند زما په رب چې زما په خیمه کې هېڅ نشته او تاسو نه قربان شم، اوسه پورې په دې لاره ستاسو غوندې ښکلي خلک ما نه دي لیدلي او قسم مې دی په الله که زما په خیمه کې سوی نن به ما تاسو نه یم منع کړی. تاسو خو چې راغلی د غزې م روښانه کو. دا صرف د نبي علیه السلام اول قدم دی په دې ځای کې. نبی علیه السلام غږ ونه کړو چې داسې وکتل نو د دې خیمې مخې ته یوه بیزه داسې پرته ده. نبی علیه السلام فرمایي وایي ای ام معبد که ستا اجازت دا به زه ولوشم. نو هغه ورته وایي زه درنه قربان، مور او پلار مې په تا قربان. دا خو داسې بیزه ده چې د نورو بیزې سره دې سر نشو کولی، دا د هغوی سره نشو تللی او دا نن یا سبا مړه کېږي او دا داسې بیزه ده چې اوسه پورې لنګه شوې نه ده. نو کومه بیزه چې لنګه نشي نو هغه به څنګه شودې ورکړي؟ نو تا نه قربان دی که خو څه نشته دی. خو که تاسو وایي نبي علیه السلام ورته وایي که ستا اجازت وي زه به یې راولوشم. بس وایي که ستاسې خوښه یې راشئ ده، خو پاسي نه، ځکه دې کې طاقت نشته چې پاسي. نو روایاتو کې راځي چې نبی علیه السلام د دې بزې په دې ملا باندې داسې یو درې ګزاره داسې یو درې ګزاره چې ورکړل بس دا پاسېده او د پاسېدلو سره نبی علیه السلام د دې په غولانځ یې داسې لاس کش چې لاس یې پرې کش کو داسې ودرېدله او دا غولانځ یې د نبی علیه السلام د لاسو په برکت راوپړسېدې، د شیدو نه ډکې شوې. ښه بیا د نبی علیه السلام د ام معبد ته وایي بیبي راکړه یو لوښی چې اوس یې ډک کړم. نو د ام معبد داسې یو لوښی راواخیستو چې هغه لوښی د یوې ډلې د یوې قافلې دپاره بس کېدو، غټ لوښی و. دا یې چې راواخیستو ابوبکر صدیق لګیا دی لشي دا لوښی داسې ډک شو چې د دې شیدو دا ځګونه د لوښي د اخر سر ته راورسېده. نبی علیه السلام ورته وایي ابوبکر اوس بس دی دا لوښی ډک شو. چې کله لوښی ډک شو ام معبد ته یې ورکړل وایي ته یې وڅښه. ښه په مړه ګېډه یې وڅښله. ابوبکر وایي په دې لوښي کې څه کم نه شو. بیا ما وڅښل. هغې نه بعد نبی علیه السلام همدقه شانتې لکه څنګه چې مونږ رالوشلی و ډک و هماغه شانتې ډکې ام معبد ته وسپارو چې دا اوس واخلي. او بیا نبی علیه السلام وفرمیل چې دا بیزه چې تر څو ژوندی لوشی په دې باندې به کله هم زوال نه راځي، بس دا به تا ته شیدې درکوي. دا د نبي علیه صلات وسلام د دې لاسو د نبي علیه صلات وسلام برکت و. بیا نبی علیه السلام چې کله دا شیدې وڅښلې د دې ځای نه ووتو. الخصائص الکبرى دا واقع راخیسته. دا 2 جلد لیکل شوی او خاص د نبی علیه السلام په صفت لیکل شوی په عربۍ کې. 2 جلدونه الحمدلله موږ سره شته دي. چې کله نبی علیه السلام د دې ځای نه ووتو نو یو څو منټه بعد د ام معبد خاوند د معبد پلار راغلی. چې راغلی نو چې ګوري شودې دي وایي بیبي دا شودې ده کومه شو؟ هغه بیزه چې کومه پرته وه نن سبا مړه کېږي هغه داسې ګرځي چې ښه مسته. وایي دا څه حالت دی بیبي؟ څه خبره ده دلته؟ څه قصه ده؟ قصه بیان کړه. نو دلته دا ام معبد یو عجیبه الفاظ د نبی علیه السلام د صورت بیانوي، ډېر ښکلي الفاظ بیانوي. وایي ای خاونده یو ځلیدونکی سړی راغلی و او چې دې خیمې ته راننوتو یو رڼا یې رادننه کړه او بیا ورته فرمایي چې ربعتن نبی علیه السلام کان رسول الله